علي رضی الله تعالی ته علي زما اراده ده تعالی خپل لور در کوم فاطمه الزهرا او دا الله نبی تاسو خو خدا زما کور نشتی ما غوال چې د الله دین لپاره ورکړي د نبی اسلام د تر بچی هغه تر بچی دی چې پلار کافرو زوی کرم مسلمان او بلنو مسلمانانو کې نبی اسلام ورته وینا دا ما په وخت پړه کې دا منلو چې زبدا اخیری لور علي رضی الله تعالی ورکول زکه زمان نارینه الواد مړوي نو چې زدا تعالی درکم او د دین څومره واړه کیږي نو زمان نسب په پاګې تاسو کی لکه تم زمان ترنګ دی اړیر سال د خاموشو وسنه شموي ځکه د خپل کور حالات او د معلومو چې کور کیږي هیڅ نشته نبی اسلام ورته علي او بګه ما ایبو بش صحابي پاسه د الله نبی علي څو زما کور نشته او زه د خپل کور خالي زما کور سره د دواړو جهان د سردار لور بواله کیږي کور به نه زول نبی اسلام ورته ګوري دعا ورته نو بیا علي رضی الله تعالی عنہ دا الله نبی وعده قبوشي خود وعده نرستو سنت طریقه ولیمه ده خوراک ورکول د انسانانو د خوشحالي یو زمونږ ولیمه یې کړه د واده نه مخکې کو دا بنداره ده د سنت نه ولیمه د واده نه رستوي الګ او جنې یو بل ویني خوشاله شي دا سنت طریقه دا مکه او بنداره ده هیڅ ثبوت خو نشته خو زمونږ وادونه غټول د خوځو په لاس کې کنه کښ وکړه کنه جاړو کې د نماز کې ته وای د واده نو څخه جمعات کې کېره چې ذکر کوه رب دې غر کوي مونږ بیا کښ نشو کولای بادشاہي دا خو دا خبره ټوله بل طرف ته روانه علي رضی الله تعالی عنہ بیا وته نبی اسلام سوې قصې بګی نشتی علي تزا د چې د کم کور درکړې ده نو زنانه وګوره چې سبا کې زما ذکر درځم او یې داسې برازي نبی صلی الله علیه وسلم خپل لور ته وای فاطمه الزهرا بچوړیا جامې دشته او یو جوړ دي وسینه وي صندوقونه وي سوټکی سونه به څوکړي بریکې سي به څوکړي ګوډي به څوکړي یو علاقه کې یو سړی نکاح کو نبی رسول چټول جیداد خاص دا پوسټ جاو کو جیداد دیولې خاص ویزویل می نکاح کړو یوه چې کله مې دا هغه جوړې وړې اجنې لا نو دا اتو بشترو صندوق هغه دا مې ته جوړو وړې بیا سړی را بار درو چې هغه تکې نه نږدې را نشي دا په دوه راوړې شرمول باندې کې نه پاغه یو پسې مې مزمکه خاص کړه چې بیا په خپل څه ټولن مګه خاص ما دا عمر څونه زګه چې دا اتو بشترو صندوق کې بس جوړې راځي کنه چاته بشترې به راځي خو جوړې به کې څو راځي زما په یقین د دکاندارانو درې څلور دکانونو په بایګ بکې راځي وینور مې سنځ دا څه چلو دا جنې دا ټولي جامې باندې او چې جوړې نکړې پکور کې د سپرته وي اسې پرته وي کال په تیر شو قیمت ته ویاړای زکات پته ورګي دا تاسو چانه نه کړ کالی تاسو مکوې سړیو مجلس خاصه کو یو غاړه بچا شي شپېته تولې ولیکا بل غاړه بچا شي 50 تولې ولیکا د بل غاړه بچا شي پوری یو ځای کې یو نکاح شو ده یو دړې باندې یو دړې سره زر اوس بیا وی او چې اکثر دا ما ته بس ته کنه ما وی توبه وستلمه جستا یې امولی سه مال نکاح نامه راوړه وې زبه کې د یوې دړې زین پیژنم چې په کم ځای کې ولیکو په دې کې خو د دړې زین نشته نکاح نامه کې غوړې دړې زین ما دې تاسو کومه دې دړې سوز سره څه کوي وې چې نه کونه دې جوړ کړلی ترموسونه دې جوړ کړلی پتنوسونه دې جوړ کړلی پیاله ما په دې کې خوراک حرام دی نبی اسلام فرمایي د سرو زرو او د سپینو زرو په لوخو کې به خوراک نه خوري اسیم په سړی کې ظلم پیدا کوي زیاته پیدا څه صورت
نو بیا پس ټول جیداد والی او بیا خو څوک مجلس اسی خیسته کی مسله واوري بډاګان مشرانو به ګناستي چا چې په مجلس کې د خپل زوی وکالت کاو او دسی وی لستولی ولیکا شلتولی ولیکا او دی سړی دی زوی د اذان کو د دنیا نه رخصت شو په جنازه نه کی دا قرضدار دی په قرضداري نبی اسلام جنازه نه کړي امام بخاری رحم الله دا روایت ذکر کړل څه پیدا دی وکړه سړی دی د دنیا نه قرضدار رخصت کو جنازه مونږ تا که څپونه 50 جوړ کړي او کدیر جوړ کړي تا که په څپونه کې ویلي چې الله مغفر له حینا و میتنا نه میتنا څه میتنا نه کیږي نقصان دې سره بیا وسره نبی اسلام څخه خپل لوري د لاس نه ونیو ساجب وعده خور هغه نشتی نور څه پکور کې نشتی مور نشتی نبی اسلام نور بیا ته تاسو مزه زکه په خپل بیا وسب خلق سوی وای د لور سره چې پلان دی وای دا لیوانه الګ دا لیوانه دی دا سنت طریقه ده دا سنت دی نبی اسلام خپل لور ته راځي بیا دې تاسو کې به چوڑیا صادر نشته هغه یو صادر دی کم صادر دی وکم چې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی صادر او تاسو مال راکړ نبی اسلام ته اقا بسر زکه د دې شکل مبارک خالص د خدیجه الکبرى بشار نبی اسلام یې چې تا ته ګورم ما ته خدیجه الکبرى لاس نبی اسلام ونیو علی رضی الله تعالی دیوار وډا باو ابار تراو ودالا ویداستا امانت دی اسلام علیکم را روان فاطمه الزهرا تو استاوس دغه کور دی زما کور نه زما کور دی چې راځي وته مېلمانه دستا کور که زما د وسه کېدو نبی اسلام وې زوی راولې اول می تراوس تر رستو بسره سو مشکی زوا مای چنوا ټول دومره سامان ټول په یو ګوډي کې تقریبا څونه